د پخوا زمانه خبره ده د غرونو په منځ کې یو کلی او هلته بس عجیبه یخني وه او هغه یخنۍ سره به د خلکو په زړونو کې څه عجیبه یره وه. خلکو به دغې کلي ته د شیطانانو او د پیریانو کلی وي ځکه چې هلته به هره شپه څه عجیبه واقعي کېدې. د شپې به خلکو ته څه عجیبه مخلوق په نظر راتلو او یو خوفناک اوازونه به اوریدل. یو شپه د کلي یو ماشوم غیب شو. ټول کلي خلک ورپسې ډېر وګرځېدل خو ماشوم یې پیدا نه کو. په بله شپه هغه ماشوم خلکو ولیدو چې په کوی کې مړ پروت و. چا ډېر بې دردۍ سره مړ کړی و. د کلیوالو په زړه کې نوره خو یره پیدا شوه. په بله شپه یو ښځې په خپل کور کې څوک ولیدل خو هغه انسان نه و. په کلي کې نور خو خوف او یره پیدا شوه. د شپې به خلکو څه عجیبه اوازونه اورېدل او چا به ورته دروازې وهلې خو پته به یې نه لګېده چې دا څوک دي. دغې کلي ته د ښار نه څه خلک په کډه راغلل. هغې کې یو هلک و چې نوم یې حمید و. د حمید پلار وفات شوی و خو هغه ډېر بخادر و. هغه به د شپې اکثر ویښ و ځکه چې هغه له به خوب ډېر کم ورتلو. حمید یو شپه د کوره راووتو. هغه ولیدل چې جومات په دیوال څه عجیبه مخلوق ناست و. چې حمید پې اواز وکړو هغه اکدم په دیوال کې غیب شو. حمید د یرې نه داسې وړچېدو خو منډه یې نه کړه. چې سحر شو حمید د جومات د امام خواله ورغلی. ټوله خبره یې ورته وکړه. امام د یرې نه څه وخته پورې خاموشه پاتې شو او بیا یې وویل دا کلی مخکې د جناتو او د پیریانو والا کلی نه و. دې کلي کې یو نیک او ایمانداره بزرګ اوسېدو. هغه باندې یو ورځ خپلې مېرنۍ خور کاله جادو وکړو. یو څو ورځې پس هغه د جومات شاته دروازې سره بې دردۍ سره څه عجیبه مخلوق مړ کړی و. حمید ووي یعنې جن یا شیطان. امام ووي او شاید هغوی بینو. د جومات نه شاته د ځمکې لاندې یو زړه دروازه وه چې د ډېرې مودې داسې بنده وه. د کلي خلکو به ویل دلته د بزرګ قاتل پټ شوی دی. پې حمید امام او درې زړور سړي د جومات دروازې خواله لاړل او هغه دروازه ډېر په زور او په مشکله کولاو کړه. چې وردننه شو ولیدل سوځېدلي دیوالونه څه عجیبه نشانونه او زاړه زاړه زنځیرونه پراته وو. د هغې زنځیرونو په منځ کې یو تور کتاب پروت و چې څنګه امام راغستو ګډې وډې هواګانې شروع شوې او توره تیاره شوه او په دغه توره تیاره کې څه عجیبه یو باري یعنې یو غټ اواز رالی. اخر تاسو راغلی او د دیوالونو نه تور لوګي راوتل شروع شو. एकदम دغې لوګو نه یو بدشکله ښځه جوړه شوه. سترګو کې ګاټې نه و او د هغې نه وینې رابېدې او په ټک ټک په خندا شوه او وی ویل زه تر څو مودې دلته قید وم. زه هغه کاله جادو یم چې په هغې بزرګ باندې چا کړی وم. زه اوس واپس ازاده شوم او په ټک ټک په خندا شوه. هغه درې زړور سړي د یرې نه شاته وتښتېدل خو حمید ولاړ و. ښځې وویل اوس به زه هر یو هغه کس مړ کوم کوم چې الله ته نږدې وي یعنې مونځ او دس کوي. امام وویل زمونږ ایمان مضبوط دی. ښځه په خندا شوه زه ګورم چې د ستاسو ایمان څنګه دی. هوا تیزه شوه ځمکه په رپېدو شوه. ښځې د خپلې شکتۍ سره یو کور وسوځو. خلکو د یرې نه چغې وهل شروع کړل. ماشومانو ژړل. امام د قرآن تلاوت شروع کو. حمید اذان شروع کو. خلک یو راضی کېدل شروع شو او خلکو ذکر په زور زور شروع کو. په دغه ټیم کې د اسمانه یو رڼا راکوشوه. د ښځې وجود په سوځېدو شروع شو. ښځې حمید ته چغې والي ما بچکه ما بچکه بیا به زه دلته چرته هم نه راځم. خو خلکو ذکر نور خوم تیز کو. ښځې حمید له لالچ خوم ورکو. خپل جادو سره یعنی خپل شکتۍ سره د حمید پلار خوم را ژوندی کو. خو حمید د هغې په لالچ کې را نغلی. ښځې چغې وهلې تاسو ما نشئ ختمولی. هغه او د هغې نور مخلوق کومو به چې د شپې خلکو ته دروازې او چغې وهلې د الله په حکم هغه خوم ختم شو. خلکو د خوشحالۍ نه حمید راونیسو چې تا یوازې زمونږ کلی بس نه کو
بلکې زموږ زړونه دې وګټل او حمدې د خپل کلي یو کم عمره سردار جوړ کو. بیا به په دغه کلي کې خلک په خوشحالۍ او په سکون سره اوسېدل. ملګرو د دې کخانې نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې چېرته ذکر او تلاوت وي هلته شیطان او کالا جادو اثر نه کوي او نه راځي. خو ویډیو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کوئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کوئ. ملاویږو به په نوي ویډیو کې. د الله په امان.